امام صاحب ولسوالۍ کې د 18 ټیمونو ترمنځ د والیبال په زړه پورې سیالۍ د وحدت او همدلۍ تر نامه لاندې دغه ټورنمنټ کې د کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو لسګونه لوبغاړو برخه اخیستې وه چې پایلوبه یې د عامو موجونو او قاري خوبایب لوبډلو ترمنځ په مساوي توګه پای ته ورسېده. د کندوز د ورزش برخې مسؤلینو پر وینا له دغه ټورنمنټ څخه یې موخه په دغه ولایت کې د والیبال لوبې لا وده او پرمختګ ده. هدف از این برنامه، هدف از این تورنمنت قسمی که از نامش هویدا است به نام جام اتحاد و همدلی است که انشاءالله امیدوار هستیم از این چهره‌های برتر و خوبتر را به تیم منتخب ولایت قندوز هم انتخاب کنیم و در یک فضای بسیار صمیمیت و محبت انشاءالله که پایان خواهد یافت. له دې سره د امام صاحب ولسوالۍ د والیبال فدراسیون مسؤلین وایي د دغو سیالیو له پیلولو یې موخه په دغه ولایت کې د والیبال د غوره لوبغاړو پیژندل او ورزش ته د هغوی لا هڅونه ده. بین 18 تیمی ولسوالی حضرت امام صاحب راندازی گردیده که خوشبختانه از 34 ولایت افغانستان بازیکن‌ها در اینجا سهم دارد. در هر تیم 3 بازیکن 2 بازیکن اشتراک کرده. والیبال در امام صاحب قسمی که شما شاهد هستین در حالت بسیار رشد است، در حالت بهتر شدن است. واقعا ما امروز میزبانی فکر کنم 34 ولایت افغانستان بازیکن‌هایش هستیم در اینجا و یکی از بهترین تورنمنت ها در تاریخ ولسوالی حضرت امام صاحب در اینجا برگزار شده و برای بار اول ما میزبانیش داریم. واقعا له بلې خوا ورزشکاران د دا ډول ټورنمنټونو په لار اچول د ځان او په دغه ولایت کې د والیبال لوبې د لا پرمختګ په برخه کې ګټور بولي او په راتلونکي کې د ورته نورو سیالیو د په لار اچولو غوښتنه کوي. هدف از این گرد همایی یا تورنمنت همی بوده که فقط یک سرگرمی را بر مردم شریف ولسوالی حضرت امام صاحب ایجاد بکنیم و مردم را از مبتلا شدن به مواد مخدر جلوگیری بکنیم. یک روابط اجتماعی را ایجاد کردیم. تورنمنتی که تحت نام جام وحدت و همدلی در ولسوالی حضرت امام صاحب با اشتراک بزرگترین و مشهورترین ورزشکارا از سطح افغانستان در اینجا اشتراک کرده بود. در میان 18 تیم از ساعت 2 بجه امروز دوم سنبله شروع شده و تا اکنون که ساعت 11:30 بجه شب است ادامه داره و آرزوی موفقیت به تمام تیم‌ها میکنیم. امام صاحب ولسوالۍ کې د والیبال سیالۍ په داسې حال کې ترسره کیږي چې له تیرو 3 کلونو را په دې خوا ټول هیواد کې بشپړ امنیت او ثبات ټینګ شوی چې له امله یې ورزش سره د کندوزي ځوانانو لیوالتیا تر بل هر وخت ډیره شوې.